د جمعې د ورځې مسائل او اعمال. د جمعې ورځ د امت مسلمه د پاره د الله تبارک و تعالی د طرف نه یو ډېر عظیم ورځ ده، ډېره مبارک ورځ ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارک نه د جمعې د ورځې متعلق یو څو مسائل او اعمال مونږ او تاسو ته معلومیږي. د ټولو نه مخکې خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې کله د جمعې په ورځ باندې د ساري مونځ وکړو نو نبی علیه السلام به الف لام میم سجده او سورة الدهر کم ته چې سورة الانسان هم ویل کېږي، هل اتی علی الانسان حین من الدهر، په یو کم دیرشمه پاره کې چې کم صورت ذکر دی د دې دوو صورتونو تلاوت به کوو، ځکه چې په دې ورځو کې د هغه مناظرو او د هغه واقعاتو ذکر دی چې په کم په دې ورځ کې واقع کیدونکي دي یا وروسته چې کوم واقعات راتلونکي دي. دویم خصوصیت او دویم کار د جمعې د ورځې دا دی چې د جمعې په شپه باندې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ویل، سلام ویل دا مستحب دي، ځکه چې دین اسلام دا یو عظیم نعمت دی، د رسول الله په وجه باندې مونږ او تاسو ته رسېدلی دی. نو حق د رسول الله د رسالت دا دی چې مونږ ورسره مینه وکړو او په نبی علیه السلام باندې درود او سلام هم ووایو. دریم عمل د جمعې د ورځې دا دی چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړی شي او د دې ډېر تاکید هم راغلی دی. دا غسل واجب دی، بلکې بعض علما ورته سنت وایي، بعض ورته واجب وایي، خو بهتر عمل د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځه دپاره غسل کول. څلورم عمل هغه د جمعې په ورځ باندې خوشبو لګول دي، مسواک کول دي، دارنګې د جمعې د مانځه دپاره وختي وتل دي. دا د جمعې د ورځې یو بل حکم عمل دی. پنځم عمل د جمعې په ورځ باندې هغه دا دی چې کله د جمعې د مانځه دپاره جومات ته لاړ شئ نو خطبه په خاموشۍ سره اورئ. که امام خطبه وی یا امام تقریر کوي نو په خاموشۍ سره دا اورېدل پکار دی. کله نه کله داسې وشي چې دوران بیان کې یا د خطبې په دوران کې څوک اودس کوي، څوک راشي، څوک صفونه کراس کوي او مخکې طرف ته ځي، څوک دیو بل سره خبرې اترې کوي. نو د جمعې د ورځې تقاضا دا ده چې دا خطبه دا په اطمینان سره او په سکون سره واورېدی شي. شپږم خصوصیت د دې دا دی او شپږم عمل د جمعې په ورځ باندې چې د جمعې په ورځ باندې ښه لباس واچولی شي، پاک لباس واچولی شي. او دارنګې نبی صلی الله علیه وسلم با د جمعې په ورځ باندې چې کله د جمعې مونځ کوو نو د جمعې په مانځه کې به اکثر سورې جمعه، سورې منافقون، سورة الاعلی او دارنګې د سورة الغاشیه د دې تلاوت به کوو. نو موږ امامانو له دا پکار دی چې که موږ خلکو له منځونه کوو نو چې د جمعې په مانځه کې سبح اسم ربک الاعلی یا سورة الغاشیه یا سورې جمعه یا سورې منافقون دا مونځ به په مسنون طریقه باندې ادا کیږي. دارنګې اووم عمل د جمعې په ورځ باندې هغه دا دی چې څوک د جمعې د مانځه دپاره پیدل ځي نو کتابونو کې دا راځي چې الله تبارک و تعالی به ورلا د هر قدم په بدله کې د یو کال د روجو او د قیام اللیل اجر او ثواب ورکوي. اتم عمل او اتم خصوصیت د جمعې د ورځې دا دی چې څوک د دې جمعې د مونځ وکړي نو حدیث کې راځي الجمعة للجمعة مکفرة لما بینهن، یو جمعه د بل جمعې پورې د ګناهونو کفاره د دې تمام ګناهونه معاف کړي شي. او نهم خصوصیت دا دی چې د جمعې په ورځ کې یو داسې وخت دی چې الله تبارک و تعالی پای کې دعاګانې قبلوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس چې دا کم وخت دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې دا د جمعې د ورځې اخري وخت دی، کېدای شي مازدیګر وختي. او دارنګې بیا د جمعې په ورځ د مازدیګر مانځه نه بعد د سورة الکهف تلاوت کول او دارنګې د مازدیګر مانځه نه بعد د جمعې په ورځ باندې دا درود په نبی علیه السلام باندې ویل چې اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وبارک وسلم تسلیما. د دې په فضایلو کې هم دا راځي چې الله تبارک و تعالی به د دې انسان د دې ویونکي د اتیاو کالو په مقدار باندې مخکیني رستنی ګناهونه الله معاف کوي. الله دې موږ او تاسو ته د جمعې د ورځې د اعمالو پیژندلو د کولو صحیح توفیق راکړي. جزاک الله.